د نړۍ لس غوره رستورانټونه. سلام ګران دوستانو، امین الله امینی یم د یو بلې نوې ویډیو سره. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. خو چیرته ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره لایک، نظریات مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. په رستورانت کې ډوډۍ خوړل او رستورانت ته تګ یو عادي خبره ده او کیدای شي هر انسان په سلګونو ځلو بېلابېلو رستورانتونو ته تللی وي او هلته یې ډول ډول خوندوره خواړه خوړلي وي. خو په نړۍ کې داسې رستورانتونه هم شته چې ډېر حیرانوونکي دي او ډېرو لږو خلکو به لیدلي وي او د دغو رستورانتونو د خوړو خوند به یې څکلی وي. د یو رستورانت د ښه والي تر ټولو غوره نښه د هغه رستورانت خواړه دي او ورپسې بیا د رستورانت سینګار او ښایست ډېر اړین دی. دوستانو، په دې ویډیو کې غواړو تاسو ته د نړۍ 10 غوره رستورانتونه در وپېژنو چې خواړه یې ګران، خوندور، جالب او عجیب دي. یاد مو وي چې په دې لیکنه کې د 2 تنو د خوړو د لوړ لګښت پر بنسټ درجه بندي شوې ده. راځئ ملتیا مو وکړئ چې په ګډه د نړۍ د غوره رستورانتونو په سفر ووځو. اول، نوما رستورانت. نوما رستورانت د ډنمارک هیواد په کپنهاګن ښار کې واقع او د یو څاښت د خوړو لګښت یې د 2 نفرو لپاره $600 ته رسیږي. نوما یو لوکس او ښکلی رستورانت دی چې 3 کاله د نړۍ تر ټولو غوره رستورانت نوم خپل کړی دی. نوما رستورانت د جغرافیې له اړخه په یوه ښه ځای او د نهنګانو په یوه پخواني انبار کې جوړ شوی دی. نوما رستورانت د خوړو پخوونکو داسې یو ماهر مشر اشپز ټاکلی دی چې ډېر ځانګړي مهارتونه لري. کولی شي سمندري وسکانډیناویایي خواړه په بېلابېلو بڼو پاخه کړي او هر ځل د خوړو په پخلي کې په ډېر مهارت بدلون راولي. دا پخله مشر رادزیپي نومیږي او ډېر ژر خپلو همکارانو سره یو ځای په خوړو کې بدلون رامنځته کوي. له دې کبله چې نوما رستورانت د نړۍ په غوره رستورانتونو کې لومړی ځای لري، هر کال د ډېرو هیوادونو وګړي د دغه رستورانت لیدو ته ورځي. که تاسو هم غواړئ د سمندر په غاړه طبیعي چاپیریال کې له خوړو خوند واخلئ نو د اروپا شمال ډنمارک هیواد ته سفر وکړئ او په دغه رستورانت خوراک مه هېروئ. دویم، ارزاق رستورانت. ارزاق رستورانت د اسپانیا په سنسبیټن ښار کې واقع دی او د 2 تنو د یوه څاښت د خوړو لګښت یې نږدې $530 ته رسیږي. د دغه رستورانت چارې د 2 تنو چې په خپلو کې سره پلار او لور دي پر مخ وړل کیږي او د دغو دواړو ګډ کار د دې لامل شوی چې دا رستورانت د نړۍ په غوره رستورانتونو کې ځای ولري. یوان ماریا ارزاق د خوړو پخولو یو ستر نابغه دی چې له خپلو مهارتونو په ګټې اخیستنې ډېر خوندور خواړه پخوي. نوموړی د خپلې لور ایلینیا ارزاق په ملتیا په دې توانېدله چې د خپل هوټل اسپانیا او نړۍ د غوره رستورانتونو په کتار کې ودروي. د یادونې وړ ده چې ارزاق رستورانت 2 مشر پخوونکي سر اشپزان لري چې هغه له یوان او ایلینیا پرته بل څوک نه دي. د یاد رستورانت یو ډول خواړه چې له کبانو پخیږي ډېر پیژندل شوي او خلک یې ډېر خوښوي. او دا مو هم باید په یاد وي چې اسپانیا د فوټبال هیواد دی او دغه رستورانت هم د بارسلونا د پلویانو رستورانت دی. نو پام مو وي چې د نړۍ د فوټبال ناندرۍ له ځان سره دغه رستورانت ته ورنه وړئ. دریم، موګاریتز رستورانت. د موګاریتز رستورانت د اسپانیا په ایرنتریا ښار کې واقع دی او د 2 تنو د یوه څاښت د خوړو بیه په $420 تمامېږي. موګاریتز رستورانت د اسپانیا هیواد 2م رستورانت دی او د ځانګړي درلودلو له امله یې د نړۍ په 10 غوره رستورانتونو کې ځای موندلی دی. که تاسو د اسپانیا هوټلونو او رستورانتونو ته ورشئ نو د اروپا د دغو لرغوني هیواد د خلکو میلمه پالنه به در معلومه شي. موګاریتز رستورانت مسؤل په پخلي کې ډېر زیات مهارت لري. تل هڅه کوي نوي خواړه پاخه کړي او په کومو لوښو کې چې د دغه رستورانت خوړو میلمنو ته وړاندې کیږي رومي بانجانو ته ورته جالبه بڼه لري. دغه هوټل ځینې خواړه ډېره جالبه بڼه لري. پوټیټو سټونز یا ډبرین کچالو یې بللی شو. د خوړ د سولیدلو تیږو ته ورته بڼه لري. پیرودونکي دا احساس کوي چې دغو خوړو په خوړلو سره به یې ټول غاښونه مات شي، خو کله چې په خوراک پیل وکړي نو خواړه ډېر نرم او خوندور وي. دا رستورانت د بارسلونا د ټیم پلویانو ته ځانګړی شوی او تاسو د ریال مادرید د لوبډلې پلویان یاست ډېر احتیاط سره هلته ورشئ ځکه د دغه رستورانت مسؤلین او پیرودونکي چا سره ټوکې نه لري. څلورم، ایلون میډسن پارک رستورانت. ایلون میډسن پارک رستورانت د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې واقع دی او په دغه هوټل کې د 2 تنو د یوه څاښت د خوړو لګښت $450 دی. د دغه هوټل مسؤلانو د رستورانت لپاره داسې مینو جوړه کړې چې ټول روغتیایي خواړه ځای پر ځای شوي. هڅه کیږي چې خپلو پیرودونکو ته ځانګړي خواړه چمتو کړي.
د دغو خوړو په منځ کې یو هم د کب او ګازرو خواړه دي. یوې ګردې ډوډۍ په سر کب او لږ ګازر ایږدي. یاد خواړه د دغه رسټورانټ تر ټولو خوندور او خواړه دي. د ایلون مالیسن پارک رسټورانټ مسؤلین دومره میلمه پالونکي دي. د دوی میلمه پالنه د دې لامل شوه چې یاد رسټورانټ د نړۍ په 10 غوره رسټورانټونو کې شامل شي. 5. ایلینیا رسټورانټ. ایلینیا رسټورانټ د متحده ایالاتونو په شیکاګو ښار کې واقع دی او د 2 تنو د یوه څاښت د خوړو له شرابو او څښاکو پرته لګښت یې نږدې $420 ته رسیږي. ایلینیا رسټورانټ د پرمختللی، عصري او هر څه یې ښکلي او زړه راښکونکي دي. د دغه رسټورانټ مشر پخوونکی یا سراشپز ګرانټ ایجاتز په پخلي کې تل له نوښتونو کار اخلي او ډیری مهال لرغوني دودیزې خواړه پخوي. د رسټورانټونو د چارو ماهرین وایي چې دا ډول رسټورانټونه چې راتلونکي کې به هغو رسټورانټونو شمېر لوړ شي چې دودیز پخواني خواړه وړاندې کوي. 6. DOM رسټورانټ د برازیل هیواد په ساو پاولو ښار کې واقع دی او د 2 تنو د یو څاښت د خوړو لګښت یې نږدې $400 ته رسیږي. کله چې تاسو د برازیل نوم اورئ نو ستاسو ذهن ته به ارومرو د امازون د ځنګلونو او یا هم د دغه هیواد د مشهورو فوټبالرانو نوم در یادیږي. خو د برازیل لپاره سره DOM رسټورانټ هم ډیر یادیږي او کله چې د برازیل هیواد د DOM رسټورانټ خواړه وخورئ تاسو به دغه رسټورانټونو او خواړه هیر نه کړئ او امازون، نیمار او د برازیل رسټورانټونه به په ګډه ستاسو د یادونو میلمانه وي. DOM یو ښایسته او د مجلل رسټورانټ دی چې دغه رسټورانټ مشر پخوونکی سراشپز الیکس ټالا د امازون د ځنګله سبو او د امازون حوزې له نورو موندل کیدونکو څارویو او غوښو خواړه برابروي. 9. ایل سلری کان روکا رسټورانټ د اسپانیا د کټالونیا په جیرونا ښار کې واقع دی. د دغه رسټورانټ خواړه هم د نړۍ د ګرانبیه رسټورانټونو په کتار کې راځي او د 2 تنو د یو څاښت د خوړو لګښت $390 تر $480 ته رسیږي. سیلردوکان روکا رسټورانټ د اروپا یو مجلل او ښایسته رسټورانټ دی. ایل سلردوکان روکا رسټورانټ کارونه د روکا کورنۍ 3 ورونه پر مخ وړي. روکا ورونو له خپلې مور او پلار څخه پخلی زده کړی. مشر ورور یې یوان روکا د دغه رسټورانټ د ډوډۍ پخوونکي مشر دی. دویم ورور یې جوزیف روکا د دغه رسټورانټ هر ډول څښاک مسؤل. دریم ورور جورډي روکا د خوږو خوړو پخوونکی دی. دغه 3 ورونه ډېر ښه او نرم خویونه لري ځکه یې خلکو ته د داسې خوړو لیست برابر کړی چې نوم یې دی نړۍ وخوره ایښی دی او دغه لیست مینو 5 برخې لري چې په هره برخه یې د یوې سترې وچې یعنې قارې نوم لیکل شوی دی او په 15 واړو برخو کې بیا د 15 ستورو وچو د خوړو نومونه لیکل شوي دي. 8. اوستیریا فرانسسکانا د ایټالیا ښار په مودنا ښار کې واقع او په یوه څاښت کې د 2 تنو د خوړو لګښت $252 نه تر $380 ته رسیږي. یوازې د اوستیریا فرانسسکانا رسټورانټ ظاهري بڼه ډېر ښکلې ده بلکې د دغه رسټورانټ د پخوونکو مشر ځیرک او لایق اشپز دی چې ډېر خوندور خوراکونه تیاروي. که څه هم دغه رسټورانټ یو دودیز رسټورانټ دی خو کله چې رسټورانټ ته ورننوځي لومړی داسې یوه نقاشۍ وینئ چې تاسو ته دا احساس درکوي چې تاسو یوه ایټالیایي سنتي رسټورانټ ته نه یاست راغلي بلکې تاسو به احساس وکړئ چې د ایټالیا یو پرمختللي رسټورانټ ته راغلي یاست. دغه رسټورانټ د سمندري خوړو برسېره ایټالوي او د نورې نړۍ مشهور خواړه هم پخوي او ستاسو سمندري خواړه نه خوښیږي اندېښنه مه کوئ. اوستیریا فرانسسکانا کې ډول خواړه پخیږي او د دغه رسټورانټ څښتن هیڅکله هم نه غواړي چې تاسو له دې ترې وږي لاړ شئ. لیډبري رسټورانټ د انګلستان د لندن په ښار کې واقع دی او په یاد رسټورانټ کې د 2 تنو د یو څاښت د خوړو لګښت $100 ته رسیږي. یاد دې وي چې په دغه $200 کې د څښاک، شرابو او نورو څښاکونو لګښت نه شاملیږي. لیډبري رسټورانټ د نړۍ له مشهورو خوړنځایونو څخه دی او په انګلستان کې هم د غوره رسټورانټونو په سر کې راځي. د دغه رسټورانټ مشر پخوونکی په استرالیا کې زیږېدلی بریټ ګراهام دی. نوموړی وایي چې تر هر څه ورته د خوړو خوند ډېر اړین دی او ډېره هڅه کوي چې خواړه یې ښه خوند ولري. ګراهام بریټ د ښکار شوقي هم دی او کله کله د خپل ښکار غوښې په خپلو پیرودونکو هم خوري او د رسټورانټ مینو یا د خوړو په لیست کې غوښې او سابه دواړه موندلی شئ. ډینر بای هیسټن بلومینتل رسټورانټ ډینر بای هیسټن بلومینتل رسټورانټ انګلستان په لندن ښار کې واقع او د 2 تنو د یو څاښت د خوړو بیه په $230 تمامیږي. په دغه رسټورانټ کې مشر پخوونکی سراشپز ایشلی پالمر واټس 18 او 18 پیړۍ له دودیزو خوړو څخه په خپلو مینوګانو کې کار اخلي او خلکو ته تاریخي خواړه ورکوي. یاد رسټورانټ د ساترنس په نامه کړۍ ډوله کیک پخوي چې له همدې امله یې د نړۍ په 10 غوره رسټورانټونو
کې ځای موندلی. ممکن ډینر بای هیسټن بلومینتل د انګلستان تر ټولو غوره رسټورانټ نه وي، خو که تاریخي خواړه مو خوښیږي نو ډینر بای هیسټن بلومینتل رسټورانټ ته ارومرو ورشئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او خپل نظرونه مو کمنټ کې پرېږدئ. که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل بټن ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا مخکې درشي. بیا او بلې ویډیو ښې چارې ښه وختونه.